ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. په مزار شریف کې د بلخ ولایت د والي الحاج ملا محمد یوسف وفا په مشرۍ د هیواد د شمال لویدیځ زون د 5 ولایتونو د والیانو، امنیه قومندانانو، د استخباراتو د رئیسانو او د نظامی محکمو د رئیسانو ترمنځ د همغږۍ اتمه غونډه ترسره شوه. دغه غونډه د بلخ ولایت په مقام کې د شمال لویدیځ زون د یو شمیر لوړپوړو ملکی، امنیتي او قضایي چارواکو په ګډون جوړه شوه. په دې غونډه کې د سرپل ولایت والی ملا احمد شاه دیندوس، د جوزجان والی قاری محمد اسماعیل راسخ، د سمنګان والی ملا محمد شعیب رسالت، د فاریاب والی ملا محمد حنیف حمزه، د 209 الفاتح قل اردو مرستیال، د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس او د شمال زون د نظامی محکمو رئیس الحاج مفتی حفیظ الله محمدی هم ګډون درلود. دغه غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه چې ورپسې د شمال زون د نظامی محکمو رئیس الحاج مفتی حفیظ الله محمدی په خپلو هراړخیزو او اصلاحي خبرو کې د اسلامي نظام د ساتنې، د عدالت د تامین او خلکو ته د رښتینې خدمت پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه وویل د اوسني اسلامي نظام د ټینګښت لپاره زرګونو مجاهدینو، دیني عالمانو او د هیواد وګړو قربانۍ ورکړي دي او اوس د ټولو مسؤلینو دنده ده چې د دې نظام د ساتنې، د خلکو د باور د جلبولو، د ولس او د مسؤلینو ترمنځ د واټن د کمولو او د ټولنیز عدالت د تامین لپاره هڅې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي نظام دوام او پایښت د خلکو او د مسؤلینو ترمنځ په نږدې اړیکو پورې تړلی دی او هر ډول واټن او بې باوري کولی شي د نورو ستونزو او ننګونو د رامنځته کېدو لامل شي. د هغه په وینا د ټولنې اصلاح او د اسلامي ارزښتونو پیاوړتیا د ټولو اړوندو ادارو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. ورپسې د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس الحاج مولوي فضل ربی فضلي د تیرې غونډې د مطرح شو موضوعاتو راپور وړاندې کړ او ویل چې د پخوانیو پریکړو د پام وړ برخه عملي شوې ده. په دې غونډه کې د هیواد د 7 زونونو د والیانو د درېیمې همغږۍ غونډې د پریکړو او موضوعاتو ارزونه، د شمال لویدیځ زون د ولایتونو د امنیتي وضعیت څېړنه، د نشهیي توکو د کار، قاچاق او کارونې د مخنیوي لپاره د ترسره شوو اقداماتو ارزونه، د اسلامي امارت د رهبرۍ د 950 شمېرې حکم پلي کول، د بلخ د والی په مشرۍ د ګمارل شوي پلاوي فعالیتونه، د سرحدي ولسوالیو ترمنځ همغږي، د استخباراتو، امنیه قومندانیو او قلو اردوګانو ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا او د شمال لویدیځ زون د 5 ولایتونو پر لویو لارو د لا زیاتې همغږۍ رامنځته کول د بحث مهم موضوعات وو. همدارنګه ګډونوالو د مسؤلینو، کارکوونکو او د ملکي او نظامي ادارو د منصبینو لپاره د ګمارل شوو پلاویو له لوري د دیني ازموینو ترسره کېدو، د مؤسسو په فعالیتونو کې د شفافیت د زیاتوالي او د اصلاحي پروګرامونو د پلي کولو په اړه هم خپل لیدلوري سره شریک کړل. د غونډې په بله برخه کې د شمال لویدیځ زون د غړو ولایتونو مسؤلینو په وار سره د خپلو ولایتونو کاري، امنیتي او اداري راپورونه وړاندې کړل او د شته ستونزو لاسته راوړنو او حل لارو په اړه یې بحث او خبرې وکړې. په پای کې د بلخ والی الحاج ملا محمد یوسف وفا ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د اسلامي نظام د ټینګښت، د اسلامي امارت د رهبرۍ د فرمانونو د پلي کېدو، د خلکو ستونزو ته د رسیدنې، د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې او د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړتیا په برخه کې د ورته غونډو پر ارزښت ټینګار وکړ. هغه وویل دا ډول غونډې د نظرونو د شریکولو، د شته ستونزو د ارزونې او د ګډو پریکړو د نیولو لپاره مناسب فرصت برابروي څو خلکو ته غوره خدمتونه وړاندې شي. د بلخ والي له ټولو مسؤلینو وغوښتل چې خپلې ستونزې او نیمګړتیاوې په رښتینولۍ سره مطرح کړي ترڅو ورته مناسبې حل لارې وموندل شي او هیوادوالو ته د اغیزمن خدمت زمینه لا نوره برابره شي. غونډه د خیر په دعا سره پای ته ورسېده. د بلخ ولایت د ارشاد، حج او اوقاف ریاست مسؤلین وایي 70 اوقافي دکانونه او 15 استوګنیز کورونه چې پخوا د دې ادارې له واک او مدیریت څخه وتلي وو بیرته ترلاسه شوي دي. دوی ټینګار کوي چې په بلخ ولایت کې د ټولو وقفي شتمنیو د پیژندنې، تثبیت او بیرته راګرځولو بهیر دوام لري.
د بلخ ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست مسؤلین وایي وقفي شتمنۍ د عامه شتمنیو یوه مهمه برخه ده او د بیت المال اړوند ملکیتونه دي چې ساتنه، پالنه او سمه ګټه اخیستنه د دغه ریاست له اساسي مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي. د هغوی په وینا د پرله پسې هڅو او له اړوندو ادارو سره د همغږۍ په پایله کې 80 اوقافي دکانونه او 15 استوګنیز کورونه بیرته د دې ریاست تر واک او مدیریت لاندې راوستل شوي دي. دوی زیاتوي له دغو شتمنیو څخه د ترلاسه کیدونکو عوایدو څخه به د دینی، فرهنګي او عامه ګټو د خدمتونو د پراختیا لپاره ګټه واخیستل شي او د وقفي ملکیتونو د قانوني او شفافې ګټې اخیستنې زمینه به نور هم پراخه شي. 15 حویلۍ چې دا غصب شوي د غصب څخه خلاصې شوي دي او په قرارداد باندې ورکول شوي دي او کشندې ولسوالۍ کې تقریبا 80 دوکانه وله چې دا د ډېره وخته څخه غصب وله او بېله محکمې هغه خلک دې ته حاضر سوله چې دا د حج اوقافو جایداد دی او هغه یې موږ ته تسلیم کړله او په قرارداد باندې هغو خلکو ته ورکول سوله. د بلخ د ارشاد حج او اوقاف ریاست مسؤلین همداراز ټینګار کوي چې دا اداره ژمنه ده څو د اسلامي اصولو او ارزښتونو پر بنسټ ټولې وقفي شتمنۍ له پیژندلو وروسته ثبت، خوندي او مدیریت کړي او د وقفي ملکیتونو د هر ډول غصب او ناقانونه ګټې اخیستنې مخه ونیسي. دا چې نور ځایونه دي د ښار په اطرافو کې چې د محکمې د طرفه څخه نهایي شوي دي محاکمو ثلاثو، خو تر اوسه پورې هغه حکمونه نه دي تطبیق شوي. د دې بعد څخه به هیات ورته تعینیږي، حکم به تطبیقیږي، بیا به حج اوقافو ته په دغه کې ورکول کیږي. داسې نورې شاوخوا ډېرې مځکې دي چې هغه په دعوو کې دي، فلحاله بعضې په محکمو کې دي، بعضې په تخنیکي کمیسیون کې دي، بعضې په عدلیې کې دي. د مسؤلینو په وینا د وقفي شتمنیو د اسنادو د ارزونې، د حدودو د تثبیت او د نورو وقفي ملکیتونو د بیرته راګرځولو بهیر هم د بلخ ولایت په بیلابیلو برخو کې روان دی او دا اداره هڅه کوي څو ټولې وقفي شتمنۍ د شرعي احکامو او نافذه قوانینو سره سم تر خپل مدیریت او څارنې لاندې راولي. او دا هم د لوبو له ډګره په مزار شریف ښار کې د لامبو وهلو د یو ټولیز له خوا د ډوبېدونکو د ژغورنې د ورځې په مناسبت د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په ملاتړ د اوبهیزو لوبو د یو شمېر روزونکو، ورزشکارانو او د مینوالو په ګډون ځانګړی پروګرام ترسره شو. په مزار شریف ښار کې د ډوبېدونکو د ژغورنې د ورځې په مناسبت د لامبو وهلو د یو ټولیز لخوا یو پروګرام ترسره شو. د دې پروګرام جوړونکي وایي چې موخه یې د ډوبېدونکي د ژغورنې د کلتور دودول، د اوبهیزو لوبو وده او پراختیا او په دې برخه کې د ځوانانو د عامه پوهاوي لوړول وو. هغوی ټینګار وکړ چې لامبو د جسمي او رواني روغتیا ترڅنګ د مسلکي ورزشکارانو د روزنې او د ډوبېدو پیښو د مخنیوي په موخه هم مهم رول لري. امروز مجتمع تفریحی ورزشی الماس جهت تجلیل از این افراد فداکار و برجسته ساختن نقششان در شنای مسئول و معیاری این روزه در هماهنگی با نهادهای زیربط بزرگداشت کرد. هدف ما این است که شنای مسئول و معیاری گسترش پیدا بکنه و در کنارش برای ورزش‌های آبی بیشتر توجه شود که شما شاهد مسابقات نمایشی واترپولو بر نخستین بار بودین. په همدې حال کې د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست یو مسؤل د دې پروګرام ترسره کېدل د اوبهیزو لوبو د پراختیا لپاره یو مهم او ارزښتناک ګام وباله. ویل چې غریق ژغورنه د اوبو د ورزشونو له اساسي برخو څخه ده چې لا ډېرې پاملرنې، روزنې او پانګونې ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه ځوانانو ته د روزنیزو فرصتونو برابرول کولی شي د ورزشکارانو د وړتیاو په لوړولو او د هغوی د چمتووالي په زیاتوالي کې مهم رول ولوبوي. هیله مو ارزو مو دا ده چې تاسو باید راشئ په خپلو سوناګانو کې چې مسلکي او معیاري نجات غریقان دلته شتون لري، تر څو د هغوی د تمرین لاندې تاسو دلته خپلې لوبې ورکړئ او چې په معیاري ډول خپله لامبات زده کړئ او نورو سیاحتو او د عوضونو لپاره تاسو کولی شئ چې بیا هلته لاړ شئ خپل تفریح وکړئ یا لامبا وکړئ.
له بلې خوا په دې مراسمو کې ګډونوالو ورزشکارانو د دغه ډول پروګرامونو جوړېدل ارزښتناک وبلل او ویل چې دا ډول پروګرامونه د عامه پوهاوي په لوړولو، د تخنیکي مهارتونو په پیاوړتیا او د ورزشکارانو د عملي وړتیاو په لوړولو کې مهم رول لري. هغوی د اوبو د ورزشونو په برخه کې د روزنیزو او ملاتړیزو پروګرامونو د دوام غوښتنه وکړه څو په دې ولایت کې د دې ورزشي څانګې د لا زیاتې ودې زمینه برابره شي. این برای جوانای وطن خیلی موثر است. میتونیم استعدادهای پنهان کشور خود کلا رشد بدیم و معلوم کنیم که کیها در کدام بخش‌ها مخصوصا شنا، واترپولو و نجات غریق خیلی نیازمندش هستیم. میتونیم ما از این طریق از این ساحه‌هایی که افراد چون که جوانان بتونن استعدادهای خود را پیشرفت بده، تقویت کنن، ما بتونیم استعدادهای پنهان کشور خود را به رخ بکشیم. نگاهی برنامه‌های ما که است در همه جوانا خیلی رشد داره، مثل فوتسال این که از یک نوع ورزش میشه در همه کشورها، در همه ولایت‌ها صلح و امنیتی و چیز برقرار میکنه. د یادونې وړ ده چې د لامبو وهلو لوبې په وروستیو کلونو کې په بلخ ولایت کې د ځوانانو له پراخ هرکلي سره مخ شوي او ورزشي مسؤلین هڅه کوي څو د روزنیزو پروګرامونو، ورزشي سیالیو او د عامه پوهاوي د فعالیتونو له لارې د دې ورزشي څانګې د پراختیا لپاره لا مناسب فرصتونه برابر کړي. په مزار شریف ښار کې د افغانستان د مویتای د غوراوي سیالۍ د هېواد د 18 ولایتونو څخه د څه باندې 200 ورزشکارانو په ګډون پیل شوې. د دغو سیالیو موخه د غوره څېرو ټاکل او نړیوالو سیالیو ته د هغوی لارموندنه ښودل شوې ده. په مزار شریف ښار کې د افغانستان د مویتای د غوراوي سیالۍ د هېواد د 18 ولایتونو څخه د څه باندې 200 ورزشکارانو په ګډون د 3 ورځو لپاره ترسره شوې. دغه سیالۍ د افغانستان د مویتای ملي فدراسیون له لورې د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې په همغږۍ د غوره استعدادونو د پیژندنې او نړیوالو سیالیو ته د افغانستان د ملي لوبډلې د غړو د ټاکلو په موخه جوړې شوې دي. این مسابقات از تحت نظر از فدراسیون موتای افغانستان بهترین چهره های افغانستان انتخاب میشه به مسابقات بین المللی. هدف این مسابقات به خاطر بهترین چهره های مسابقات بین المللی در آینده است ان شاء الله. بلخ آمادیم میتونه در آینده در ولایت‌های دیگر برگزار کنه و رشد ورزش موتای، پیشرفت موتای افغانستان است. نن په بلخ ولایت کې د موتای لوبې د 18 ولایتونو ترمنځ ترسره شولې چې 200 زیاتو ورزشکارانو ته ګډون کړی او هدف د دې لوبو دا و چې زموږ هغه ځوانان د دوی څخه تست واخیستل شي چې ټول په ملي لوبو کې او د هېواد بهر لوبو ته چمتووالی ولري او دوی لاړ شي له هېواده خارج ته او خپل د هېواد لپاره لاسته راوړنه. خوشبختانه در این مسابقات ولایت بلخ بیشتر از 50 ورزشکار اشتراک دارند که الحمدلله بتونیم دستاورد خوبتر بگیریم. دیگه جا داره تشکری کنم از فدراسیون ملی موتای افغانستان. دیگه ان شاء الله که جای خوشی است که بلخ میزبانی همچین مسابقات هست. ورته مهال یو شمېر ورزشکارانو وویل چې د مویتای ورزش پراختیا د ورزشکارانو د تخنیکي وړتیاو لوړول او نړیوالو سیالیو ته د ملي لوبډلې چمتو کول د دغو سیالیو له مهمو موخو څخه دي. اولین بار است بین المللی مویتای WBC در افغانستان برگزار میشه و خوب است. همسایه‌ها میآید یک چند ماه بعد، یک 2 ماه 3 ماه بعد میآید. خوب است اینا برگزار میشه تا بچه سطحشان بالا شنه، سطحشان بهتر شنه، رویشان بهتر شنه. زه ډیره خوشاله یم چې دغسې مسابقو کې موږ اشتراک کوو او غواړو چې دغسې مسابقې مثال موږ وکړو او نړۍ ته معلومه کړو چې دغسې مثال افغانستان دغسې بهترین فیډران لري او غواړو چې همسې مخته لاړ شو. د یادونې وړ ده چې د دغو سیالیو غوره ورزشکاران به د افغانستان د ټاکل شوي لوبډلې د غړو په توګه معرفي شي او په هغو نړیوالو سیالیو کې به ګډون وکړي چې په نږدې میاشتو کې به د مزار شریف ښار په کوربتوب ترسره شي. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.